السلام علیکم. سلسله ده فلمی ستوري او د دې سلسلې سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی محمد اسلم. د پیشکش دی د حاجی اسلم افیشل. نو د نن اداکاره ده لیلا شاهین. کله چې پښتو فلمونه جوړېدل شروع شول نو د ډومبي فلم هدایتکار عزیز تبسم صاحب د وینا تر مخه زمونږ د په وهم او ګمان کې نه وه چې زمونږ لګولي پیسه به فلم یوسف خان شیربانو واپس راوګرځي. ولې چې کله فلم ولګېدو نو د خلکو یو بهیر په سینماګانو باندې ورمات شو. د پېښور نه سربیره یوسف خان شیربانو په کراچۍ کې هم ننداره شوی. عزیز تبسم صاحب وایي چې متعلقه افسرانو یعنی ډیپټي کمشنر وغیره راته وی که سبا مو دا فلم په 50 سینماګانو کې اون لګولو نو بند بیکم ځکه چې د ډیر رش په وجه سړکونه بلاک. په بل ورځ مو یوسف خان شیربانو په کراچۍ کې په څلورو نورو سینماګانو هم ولګولو. د دغه فلم د کامیابۍ نه پس ډیر خلک هوسیدل چې فلم کې کار وکړي. ډیر راغلل ولې د بدر منیر په شان نوم د ډیرو کمو اداکارانو نصیب شو. راځو د نن اداکارې لیلا شاهین پلو. اسی خو لیلا شاهین په کم فلم کې داسې کردار نه دی لوبولی چې د هغې شهرت په باندې شوی وي. ولې بیا هم په داسې وخت کې پښتو فلمونو ته راغله چې د یاسمین خان او مسرت شاهین غوندې هیروینو په پښتو سینما باندې راج کولو. بیا هم تر څه حده لیلا شاهین پښتو فلم کې ځان له ځای پیدا کړ. نو غواړم چې د لیلا شاهین پوره پیژنګلو د سره وکم. د لیلا شاهین خپل نوم فرح دی. بنیادی تعلق یې د کشمیر سره دی ولې د دې کورنۍ د کشمیر نه ګجرات ته راغلې وه. لیلا شاهین زیږېدلې هم په ګجرات کې وه. د دې پلار د روزګار په غرض باندې لاهور ته لاړ. هغه د خیرات د مشین استاد و. دغه هنر یې خپلو زامنو ته وریاد کو چې اوس هم د لیلا شاهین رونه په لاهور کې د خیرات کار کوي. څوک هم چې د سټوډیو سیل له تللی دی نو د هغه ماحول نه اثر ارومرو اخیستی دی. لیلا شاهین هم چې د پیغلتوب په درشل باندې قدم کېښودو نو سینما ته به د فلم کتلو دپاره لکه د نورو خلکو په شان تله. بیا یې خواهش پیدا شو چې د فلم جوړېدل په خپلو سترګو وویني. دا کال 1981 چې لیلا شاهین ته په فلمونو کې د کار افر وشو. هغې په څو فلمونو کې واړه واړه کردارونه ولوبول. ولې د کور خلک په دې هنر ناخبره وو. په کال 1982 کې ورته په فلم نیکی بدی کې د دویمې هیروین یعنی سیکنډ هیروین کردار ملو شو. کله چې پلار خبر شو نو په کور باندې بنده کا. د دوران کې لیلا شاهین لاسه په بلو بلو سر شوه. د فلم نیکی بدی د کامیابۍ نه پس ورته په پښتو فلم ناوی نکریزي کې موقع په لاس ورغله. داسې شنه بنګړي دې مات شه او په ځینې نورو فلمونو کې کردارونه ولوبول. دې دوران کې د بدر منیر سره تعلق پیدا شو چې دغه تعلق بیا پرشته کې هم بدل شو او د بدر منیر د پنجاب چې کومه کوروداني وه د هغې ورور چې نامه دلاور وه د هغه سره واده وکړو چې د هغه نه ایکې یو زوی دی چې کاشف نومې دی خو په کاشي باندې مشهور دی. ما چې کله په پښتو فلمونو کار کولو کتاب مې لیکلو نو د لیلا شاهین نمبر مې ډیر په شواخون باندې پیدا کو. هغې ته مې ټلیفون وکړو. هغې وویل چې دې وخت کې زه په اسپتال کې یم ځکه چې مور مې بیماره ده او په اسپتال کې داخله ده. بیا هغې هم ماته د خپل د ژوند کیسه داسې وکړه. وایي چې دلاور سره زما واده وشو. بیا دلاور لاړو دوبۍ ته. لیلا شاهین وایي زما خاوند که واپس راغلیم دی نو نه یې زما تپوس کړی دی او نه د خپل ایکي یو زوی. لیلا شاهین ته ماشوم زوی پاتې شو. فلمونو کې ورته بیا څه خاص کردار چا نه ورکولو. هغې بیا د نڅا یعنې ګډه هنر زده کو او د دغه هنر په وجه په هغې د یوې ډانسرې چاپ ولګېدو. پښتو فلم کې چا کار نه ورکولو او که ورکولو به نو هغه هم صرف د یو آیټم ګرل یعنی د یو ډانس نیم ترحه ده. دې دوران کې لیلا شاهین
پنجابي فلمونو کې هم کار وکړو ولې هلته هم څه خاص نامه ونه ګټله. په ځینې فلمونو کې کرکټر کردارونه هم کړي دي ولې په یو ځای کې هم خپې ونه لګېدې. لاهور کې تیټر هم شته، هلته لاړه، هلته به هم صرف د نڅا یعنې ډانس تر حده ورته کار ورکولی شو. اوس لیلا شاهین مجبوره وه نو هغې د خپل زوی د پالنې دپاره هر قسمه کردار ته غاړه کېښوده. یو وخت کې به اداکاران صرف بهر هیوادونو ته نه تلل بلکې په پېښور کې به هم شوګانې کېدې، په لاهور، کراچۍ او کوټه کې به هم شوګانې کېدې. لیلا شاهین ته هم په ډېرو شوګانو کې موقع په لاس باندې ورغله. بار ملکونو ته هم لاړه، اندا چې پېښور، نشترحال او ځینې نورو حالونو کې به هم د دې اداکارانو په نوم باندې شوګانې کولی شي. لیلا شاهین پېښور ته هم د ډېرو شوګانو دپاره راغله. په دغه روزګار کې پیسه وګټله او په لیاقت چوک لاهور کې ځان له یو ښایسته کور جوړ کړو. خو د اورېدو خبره ده چې په یو بل نو سرباز باندې پیښه شوه. هغه پې کور خرڅ کړو او د روزګار په چکر کې ونښلوله. کور هم لاړه او روزګار هم ونه شو. زوی رازلمی شو، پلار یې مړ شو. د مور زړه ډېر نرم وي، هغې بیا ځان ته راجوخته کا. ما چې کله هغې سره په ټلیفون باندې رابطه وکړه نو د ډېر کوشش باوجود هغې ما سره خبرې وکړي خو ملاقات ورسره ونه شو. لیلا شاهین اوس هم په لاهور کې اوسیږي. دا پته چاته هم نشته چې کوم ځای اوسیږي، ځکه چې اوس د یو ځوان زوی مور ده. عمر یې خوړلی دی. کله چې فلمونو ته راغله نو د 18-19 کالو عمر به او په دغه حساب د زیږون نیټه 1950 یا 58 راځي. فلم سره تعلق لرونکي یو سړي راته خبره کوله چې لیلا شاهین ډېره ښایسته جینۍ وه. بیا په داسې خلکو وړې ده چې د دولت ګټلو دپاره پردی تورسرې بې پردې کولې چې ورکې لیلا شاهین هم شامله وه. هغه خلک هم خدای پاک خپل انجام ته ورسول. د ژوند په اخیري پړاوونو کې د بدو ورځو سره مخ شو، ځکه چې د تورسرو د مجبورونه غلطه فایده اخیستل ډېر لوی عیب او ډېره لویه ګناه ده. الله پاک دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. دا به د لیلا شاهین د ژوند او فن قصه. لیک او راوي محمد اسلم، تکنیکی مرستیال اسامه اسلم، پیشکش حاجی اسلم آفیشل. په آخر کې یو خواست او هغه ده چې تاسو که تر اوسه پورې زما دا دویم چینل حاجی اسلم آفیشل سبسکرایب کړی نه وي نو مننه به وي چې هم اوس یې سبسکرایب کړئ او د خپلې خوښې پروګرامونه وګورئ. دا زه چې د کومو اداکارانو کیسې تاسو ته کوم نو دې دپاره ما ډېر محنت کړی دی. 3 کاله مې منډې تړي وهلې دي. ډېر خلک زما کتاب راوالي او ټکې په ټکې ولولي، خو دا ورسره نه وایي چې دا خبرې زه کومه نو دا زه د کوم ځای نه کوم. کله چې دا قسمه خبرې خلک کوي نو حواله ضروري وي. که دغه ملګري دا ووایي چې دا مونږه د پښتو فلمونو د کتاب نه اخیستي ده چې محمد اسلم یا حاجي اسلم لیکلی دی، نو په دې به د هغې د ویډیو اهمیت لاسه سیوا کېږي. لیلا شاهین د ځینې فلمونو نامې: نیکي بدي، ناوې نکریزي او شنه بنګړي دي مات شه. دا مشهور فلمونه. د دې نه سربیره په نورو فلمونو کې هم واړه واړه کردارونه لوبولی دي. نو تر بلې خپرونې د لوی الله پامان.